بسم الله الرحمن الرحیم. د افغان ویاړ فرهنګي بهیر د غړو مننې چې موږ ته په خپل بهیر کې نن ورځ د سیمینار د وړاندې کولو موقع راکړه. خدای دې وکړي چې دغه سیمینار په هغه طریقه وړاندې کړم چې څنګه یې حق وي. له تاسو نه هم ډېره مننه چې خپل قیمتي وختونه موږ ته راکړل او دلته د سیمینار اورېدلو ته ناست یاستئ. زما د سیمینار لپاره ټاکل شوی موضوع چې دا نویزونه ده. البته دلته د یوې خبرې کول ضروري او اړین دي. ما فقط دلته د سیمینار لپاره کوم مواد راټول کړي دي دا فقط ټولونې دي، د نور اثارو نه مې راخیستي دي او دلته د یوې ارایې په خاطر مې ستاسو حضور ته راوړي دي. یعنې دغه کومه تحقیقي بڼه نه لري، بلکې د راټولونو په توګه باندې مې له بېلابېلو کتابونو نه راخیستي دي او دلته غواړم تاسو ته یې وړاندې کړم. زموږ د موضوع نوم لکه مخکې مو څه وویلې نویزونه ده. نویزونه په ژبه کې نوو جوړو شوو لغتونو ته ویل کېږي. دغه نوي لغتونه د ژبې د وییپانګې برخه ده. د ژبې په وییپانګه کې د ژبې د نویزونو ترڅنګ ځینې نور د لغاتو ډولونه هم وجود لري. موږ او تاسو په دې برخه کې د سریزه په ځای په هماغو ډولونو باندې د لغاتونو غږیږو. د ژبې غنا او بسیاینه د ژبې د لغوي پانګې په غنا پورې تړلې ده. یعنې په هره اندازه چې د ژبې لغوي پانګه غني وي په هغه اندازه هماغه ژبه هم غني ژبه بلل کېږي. پوهانو او عالمانو د ژبو د وییپانګې دپاره 4 ډوله لغتونه یا د لغتونو 4 ډوله په نښه کړي دي چې د هغو له جملې نه اول ډول څه دي ارکایزمونه دي یا زړ وییزونه دي چې وروسته یې په تعریف او تفصیلي وروسته روان ده. دویم ډول یې ډیالکټیزمونه دي چې موږ او تاسې ګډ وییزونه ورته وایو. او دریم ډول یې استعارات دي چې ډپټیزمونه ورته ویل کېږي. او څلورم ډول یې نویزونه دي چې ځینې خلک یې نیولوجیزمونه بولي او ځینې خلک یې نیولوګیزمونه بولي. په دغو کې ارکایزمونه چې د ژبې د وییپانګې لومړنی او لرغوني توکي دي هغه لغتونه دي چې په ژبه کې پراته وي او له فعالیت نه لوېدلي وي. دغه لغتونه په 2 ډوله دي چې یوې ته هسټوریک ویل کېږي او بلې ته ارخایزمونه ویل کېږي. هسټوریک لغتونه هغه لغتونه دي چې هم لغت له منځه تللی، یعنې هم د لغت شکل او موجودیت له منځه تللی او هم هغه پدیده له منځه تللی د کوم دپاره چې دغه لغت جوړ شوی ده. فرض مثال موږ او تاسې د غیران په نامه یوه سکه درلودله، اما په اوس وخت کې هم دا غیران له منځه تللی ده هم دغه نومه له منځه تللی ده. په همدې وجه موږ دې نوم ته هسټوریک لغت وایو. یا فرض مثال د جنګ یو وسیله وسې جمدر به یې ورته ویلې. دغه جمدر په اوس وخت کې څوک نه پېژني، هم دا پدیده له منځه تللی ده او هم دغه نوم له منځه تللی ده. دویم ډول ارخایزمونه دي. ارخایزمونه هم د ژبې غیر فعال یا نه حرکته لغتونه دي، اما د هسټوریزمونو سره یې توپیر په دې کې ده چې د ارخایکونو هغه پدیدې چې دغه لغت ورته جوړ شوي هماغه پدیدې په خپل ځای پاتې دي، اما نومونه یې څه شوي دي بدل شوي دي. فرض مثال دغه بخشش دی وي. فرض مثال موږ ځینې لغتونه لرو هغه داسې لکه فرض مثال لکه موږ په پښتو کې شاعر ته چندی وایو. په پخوا وختونو کې چندی شاعر د یو موجود په توګه تر اوسه پورې پاتې ده. یا نظم ته به اشلوک ویلی کېده، اشلوک به ویل کېده. نظم د یوې پدیدې په توګه پاتې ده اما نوم یې له منځه تللی ده. ارخایزمونه داسې رامنځته کېږي چې په ځینو وختونو کې د ژبو بېلابېل مترادفات یا د یوې کلمې مختلف مترادفات په یو بل باندې زورور کېږي او بالاخره یو شاته غورځي، له کاره یې لویوي او یوازې د تاریخ په پاڼو کې پاتې کېږي. ارخایزمونه بیا یې وایو هغه لغتونه دي چې د دغو لغتونو نومونه
له منځه تللي دي، اما پدیدې په هماغه شکل باندې پاتې دي. دویم ډول چې دي هغه ډیالکټیزمونه دي. ډیالکټیزمونو ته موږ ګډ وییزونه وایو یا د لهجې لغتونه ورته وایو. دا د ژبې اصلي او سکه لغتونه دي چې عملاً خلک په ژبه کې کاروي او دغه چې موږ تاسې په ژبه کې په عادي ډول باندې کاروو دې ته ډیالکټیزمونه ویل کېږي. دریم ډول چې دي دا اډپټیزمونه دي یا استعارات دي. دا هغه لغتونه دي استعارات یا اډپټیزمونه چې له نورو ژبو نه دلته راغلي وي. په دوه ډوله دي. یو ډول یې هغه چې دي چې هم یې شکل ساتلی وي او هم یې معنا ساتلی وي، دغو ته یې استعارات ویل کېږي. او یو ډول یې هغه دي چې هم یا یې شکل تغییر کړی وي او یا یې هم معنا تغییر کړی وي. دغه ډول لغتونو ته بیا یې اډپټیزمونه ویل کېږي. فرض مثال استعارات موږ تقریبا ټول هغه لغتونه په استعاراتو کې راولو چې هغه تقدسي اړخ ولري. فرض مثال لکه زکات، لکه حج، الا لکه نور داسې شرعي یا لکه فقه یا لکه حدیث، داسې دغه نومونه دا موږ په استعاراتو کې راولو. موږ د دغو تلفظ په عام ډول له ملایانو نه پرته یا له هغو خلکو نه پرته چې دیني زده کړې کړي په عام ډول موږ دا په هماغه طریقه نشو تلفظ کولی په کومه طریقه چې حق ده، اما کوشش کوو چې شکل او معنا یې دواړه خوندي وساتو. په کلو کې د موږ او تاسې خلک حج نشي ویلی، د هې په ځای حج ته حج وایي، یا همداسې په سوات باندې چې کوم شوي نه وي په سینې وایو، په زال چې کوم شوي نه وي په زی وایو، په هې چې کوم شوي نه وي یا یې په الف وایو یا یې په دوچشمه هې باندې وایو. دغه ډول لغتونه په دوه ډوله موږ وښودل. یو ډول یې هغه دي چې موږ کوشش کوو هم شکل وساتو او هم معنا وساتو، دغو ته استعارات ویل کېږي. او یو ډول یې هغه دي چې د هغوی موږ شکل او شکل یا معنا کې تغییر راوستلی ده. دا بیا دلته د موږ تاسو په جغرافیه کې په څلور ډوله باندې دود دي. مفغم دي چې د افغاني ژبې سره برابر سوي، یا معرب دي چې د دې ځای نه تللي د عربي سره برابر سوي، مهند دي چې د هند د ژبو سره برابر سوي، یا مفرس دي هغه لغتونه چې عربي نه یا د نورو ژبو نه تللي او په هغو باندې د فارسي ژبې قوانین عملي شوي، هغو ته مفرس لغتونه ویل کېږي. دغه اډپټیزمونه که څه هم که موږ دې ته توجه وکړو، موږ تاسو ته دا داسې ښکاري چې کیدای شي موږ په لومړي سر کې پردي لغتونه په همدې ډول باندې راوړي وي، خو حقیقت دا ده چې موږ تاسو لغتونه په اډپټیزمي شکل باندې نه دي راوړي، بلکې موږ تاسو په لومړي سرونو کې خپل ژبې د کمزورتیا د رفع کولو لپاره لغتونه جوړ کړي دي، راکرز کړي مو نه دي. وروسته تفصیله راتلی سي. بله برخه چې ده او د موږ تاسې اصلي موضوع هم د هغه نویزونه دي. نویزونه نیولوژیزمونه چې ځینې خلک یې نیولوژیزمونه بولي، هغه لغات دي چې نوي په ژبه کې جوړ شوي. هر قوم د هر ژبې ویونکي د نوي لغاتو، کشفیاتو، نوي معلوماتو او بالاخره د نوي پدیدو لپاره چې دوی ورسره مخ شي نوي لغتونه جوړي او همدغه لغتونه د نویزونو په نامه باندې یادېږي. دغه لغتونه یا اصطلاحات یا عبارات په یو نوي مفهوم او په یو نوي معنا باندې دلالت کوي. یا دا موږ داسې هم ویلی شو چې نویزونه هغه ویزونه دي چې د نوې رغونې له لارې د ژبپوهانو او د اړوندو څانګو د پوهانو لخوا څخه رامنځته کیږي او بیا د راډیو، تلویزیون، نصاب، اخبار او نورو له لوري په ټولنه کې رواج کیږي او دوام مومي. دغه ډول لغتونه یا مصنوعي لغتونه په ژبه کې تقریبا 25% لري. 25% نویزونه لري، 25% ګډویزونه لري، 25% انټرنیشنلیزمونه لري او 25% هغه بله برخه لري. دغه نویزونه چې نوي په ژبه کې رامنځته کېږي دا هم په دوه ډوله دي. یوې سیمانتیزمونه دي یا همجولیز ویونه دي. هغه ویونه دي چې د ټاکلو معناو لپاره کارول کېږي، خو رغونکو یا جوړونکو په هغو کې تغییر او بدلونه راوستی. فرض مثال پند کلمه مخکې د سفر دپاره استعمالېدله، اما د وخت په تېرېدو سره لغت جوړونکو یې دې په معنا کې تغییر راوسته، د سفر نه وروسته یې د نصیحت شکل غوره کړ. یا فرض مثال منبر کلمه
پخوا د دریس کلمه سه موږ تاسو جوړ کړی او د منبر د لپاره کارول کېدل، اما اوس د سټیج او موقف دواړو لپاره استعمالېږي. دې ته سمته زمونه وایي. یا پر مثال د حس کلمه مخکې اسمان ته کې کارول کېده، اوس موږ لوړ ته وایو. یا فرض مثال هلک کلمه مخکې هر کوچنی شي ته هلک ویل کېدل، اما اوس موږ تاسو هلک ماشوم ته وایو. په پخوانیو متونو کې هر کوچنی شي ته هلک ویل کېدل. یا پر مثال روي کلمه په پخوانیو متونو کې یا پخوانیو ژبو لهجو کې بلا ته ویل کېدل، اما اوس موږ تاسو فقط روي بد او بدرنګ او خراب په معنا باندې استعمالو. دویم ډول سي د نویزونو دویم ډول سي دا پورژباړي دي. که څه هم دا پورژباړي ځینې خلک په نویزونو کې نه راولي، اما چې جوړښت او شکل یې نویزونو سره یو شی ده. په همدې وجه باندې اکثره خلک پورژباړي هم په نویزونو په یو ډول کې راولي. پورژباړي دا شی وي چې د یوې بلې ژبې کلمه خلک ګوري، د هغې ضرورت پیدا کوي چې خپلې ژبې ته یې راوړي. نو د ژباړې دپاره عیني او کټې مټې همغه شی کلمې په ژبه کې ورته پیدا کوي. پر مثال د عربي دارالعلوم یا دارالفنون یا د فارسي دانشګاه دا په پښتو کې پوهنتون باندې ژباړل شوي دي. حقیقت دا ده چې دا پورژباړه ده، اما موږ تاسو دې ته څه وایو؟ نویزونه یا نیلوجیزمونه وایو. نویزونه په پښتو ژبه کې ځانګړي مخینه او ځانګړي ضرورت مخینه لري او د ځانګړي ضرورت له مخې رامنځته شوي دي. موږ تاسو مخکې ویلې په ژبه کې نویزونه له مفاغناتو څخه مخکې منځته راغلي دي. علت دا ده چې موږ تاسو د امیر کروړ شعر ګورو یا د پښتو لومړني متون ګورو، په هغو کې مفاغنات نشته، بلکې په هغو کې ډایرکټ نوې جوړونې شوي دي او دغه پیړۍ یا دغه سلسله ان تر 8مې او 9مې پیړۍ پورې په نظر کې نیول شوې ده. او د هغې نه وروسته بیا په پښتو ژبه کې د بایزید روښان او نورو پر راتګ سره مفاغنې کلمې رامنځته شوي دي. د نیولوګیزمونه اړتیا دغه ده چې نیولوګیزمونه د ژبې وییپانګه غني کوي. لکه مخکې چې موږ تاسو ویلي چې د هرې ژبې د وییپانګې 25% باید د نویزونو نه تشکیل شوي وي. دویمه اړتیا یې دا ده اوسنی وخت د ساینس اړیکو او ارتباطاتو وخت ده. د ارتباطاتو په دې جریان کې یو فرهنګ له بل فرهنګ نه په اسانۍ سره متاثره کېدلی شي. د فرهنګونو دغه تاثیر په ژبه باندې هم تاثیر کوي. وروسته پاتې ټولنو ته یا د همدغو علومو څخه وروسته پاتې ټولنو ته انتقالېږي، د هغوی نومونه هم ورسره انتقالېږي. نو په دې سره د یوې ژبې په وییپانګه کې د نورو ژبو د لغتونو اندازه او کچه څه کېږي زیاتېږي. د دې په خاطر چې موږ تاسو د پردیو ژبو د لغاتو دغه اندازه او تعادل ساتلی، نو موږ تاسو ته پکار ده چې نویزونه او نوې جوړونې په ژبه کې رامنځته کړو. بله دا چې د لغتونو جوړول یوه طبیعي غوښتنه ده، د ژبو یوه طبیعي غوښتنه ده. یعنې که څوک وغواړي که نه غواړي په یوه نه په یوه طریقه مجبور ده چې په ژبه کې نوې جوړونې رامنځته کړي. د آدم علیه السلام له وخت نه تر اوسه پورې په نړۍ کې مختلف شیونه رامنځته شوي دي او د نړۍ مختلف خلک په مختلفو وختونو کې اړ اوسي دې شیانو ته نوي نومونه وټاکي. نو د دې په خاطر چې دا د ژبې یوه طبیعي غوښتنه ده، نو ضرورت یې هم دا ده چې موږ باید د ژبې دا طبیعي غوښتنه پلي کړو. او بله دا چې موږ تاسو په دې باندې پوهېږو چې ژبې په لومړي سر کې په همدې ډول نه وي، د وخت په تېرېدو سره بدلون او پرمختګ کړی ده. ژبه هغه وخت د بدلون او د پرمختګ په حال کې ده چې په حرکت کې واچولی شي. نو نویزونه د نویزونو جوړول دا په خپله ژبې ته یو حرکت او بدلون ورکوي او دغه حرکت د ژبې د پرمختګ او ودې سبب کیږي. او بله کیسه دا ده چې نویزونه په ټوله نړۍ کې دود دي. د نړۍ په لر او بر کې د ژبو د سچوالي او بقا لپاره د نویونو رامنځته کول او ټاکل هغه حرکت دی چې تقریبا د ټولو پرمختللو ژبو خلکو په دې کې برخه اخیستې ده. د نړۍ په سطحه له جرمنیانو، یونانیانو، روسانو، هندیانو، جاپانیانو، انګریزانو، عربانو، زموږ او ستاسو له ګاونډیو فارسیانو او هندیانو د دوی له ډلهیزو حرکتونو نه نیولې له فردي او رسنیزو حرکتونو پورې اکثر په دغو نویزونو کې
برخه اخیسته ده. کوشش کړی ده چې په یو نه په یو توګه خپل ژبه د نورو له تاثیر نه وژغوري او بل اخر د خپل ژبې وی پانګه غني کی. ژبه د ژوندۍ موجوداتو پر رقم د بدلون او تغییر په حال کې ده. څه اخلي او څه خلکو ته ورکوي یا چې د انسان په ژوند کې کوم تغییر راځي عملاً په ژبه باندې تاثیر کوي. فرض مثال دا مایک ده، دا جوړښت د انسان په ژوند کې یو تغییر او بدلون ده. کله چې د انسان په ژوند کې دا تغییر راغی چې په دلته مایک پیدا سه نو د دې سره مجبور یو چې موږ تاسو دې ته لغت هم ولرو. د ژبې همدغه خاصیت په کتو سره ټولنې اړې دي چې نوي لغتونه جوړ کړي او په دې سره خپل ژبې له تجرید د ورکاوي او له ختمون نه وساتي. بل خبره ده چې په اوس وخت کې د ساينس او تخنیک نړۍ ده او موږ تاسو افغانان په یو وروسته پاتې ټولنه کې ژوند کوو. د موږ تاسو له لوی شینونی سان تر وړې ستنې پورې ټول شیونه له خارج نه راځي او دا چې له خارج نه روان دي هر یو له ځان سره یو نوم راوړي. کچېرته موږ تاسو د دغه نومونو غم و نه خورو او بل اخره په پښتو ژبه کې بدیلونه ورته پیدا نه کو نو یو وخت موږ ګورو امکان دی ولري د موږ تاسو د ژبې شکل او بڼه په کامله معنا سره بدل سوي. نو د دې په خاطر چې موږ تاسو د خپل ژبې شکل او بڼه ساتلی موږ مجبور یو چې نویزونه جوړ کو او ژبه لورکاوي او دربدرۍ نه وساتو. د نویزونو تاریخچه په باره کې ویلی سو چې نویزونه په پښتو ژبه کې ډېرې پخوا زمانې څخه را شروع دي. په پښتو ژبه کې یا په پښتنو کې لومړنی سړی چې نوې جوړونې کړي دي هغه امیر کروړ ده. امیر کروړ لومړنی سړی و چې په پښتو ژبه کې نوې جوړونې وکړلې. کله چې د اسلام مبارک دین افغانستان ته راغی نو په دې وخت کې د دغه دین سره سم د منبر او خطیب کلمې هم راغللې اما دلته خلکو هم دغه کلمې د منبر او خطیب په توګه وانخیستلې بلکې امیر کروړ کوشش وکړ چې د منبر دپاره دریځ کلمه جوړه کړي او د خطیب دپاره د ستایوال کلمه جوړه کړي. دغه بیت نړۍ زما د نوم مې بولي په دریځ ستایوال په ورځو شپو میاشتو کال لما اتل نسته. یعنی په دې شعر کې موږ پوهیږو چې دریځ او ستایوال کلمې دوه داسې کلمې وي چې د عربي ژبې د منبر او خطیب د راتګ سره سم په پښتو ژبه کې امیر کروړ جوړې کړي دي. له امیر کروړ نه وروسته په پښتو ژبه کې دا کار نورو شاعرانو په مخ بوته. په دغه شاعرانو کې لومړنی سړی ښکارندوی ده چې هغه د مشرق او مغرب دپاره د ختیځ او لویدیځه کلمې وکارولې. د هغې نه وروسته د وختونو لپاره سهار ماسپښین او مازدیګر د دې دپاره د لرمل برمل ترمل یعنی د برمهال لرمهال او ترمهال کلمې کارولې دي. د دې نه وروسته همدغه سړي د باچا دپاره د واکمن کلمه کارولې، د شاهنشاه دپاره د ستر واکمنه کلمه کارولې. له ښکارندوی نه وروسته بل سړی چې په پښتو کې نوې نومونې کړي دي یا یې نوې لغت جوړونې کړي دي هغه اسد سوري ده. اسد سوري هم یو شاعر و او په پښتو ژبه کې د شهاب الدین په زمانه کې ژوند کړی ده. په هماغه وخت کې ځینې کلمې کارولې. فرض مثال د عسکر دپاره یې ژوبلور کلمه کارولې ده، د جنګیالي دپاره یې د جګړن کلمه کارولې ده، یا د متهاجمو دپاره یې د یرغلګري کلمه کارولې ده، یا متهاجم ته به یرغلګر کلمه ورته کارولې، یا د بتخانو دپاره یې بتون کلمه کارولې ده. له اسد سوري نه وروسته بل سړی چې پښتو ژبه کې نوې نومونې کړي دي هغه ابو هاشم سروانی ده، ابو محمد هاشم سروانی ده. هغه د قیامت دپاره د قیامت د ورځې دپاره د ورځلوي کلمه کارولې ده چې اوس دغه کلمې اکثره په ارخایزمونو باندې بدلې دي. شوینه ایسته قیامت شته، د یو حقیقت په توګه قیامت موجود ده اما کلمه یې بې حرکته ده او په ژبه کې د یو ذخیرې او پانګې په توګه پرته ده. له دوی نه وروسته پیرروخان را رسیږي. پیرروخان هغه څوک ده چې په ډېره اندازه یې د پښتو ژبې کلمې جوړې کړي دي او په زیاته اندازه یې عربي کلمې په پښتو کې مفغنې کړي دي.
خو دلته د یوې خبرې یادول ضروري دي، هغه دا چې پیرو خان چې کومې کلمې جوړې کړي دي موږ دغه ته په مطلقه توګه نوې جوړې شوې کلمې ویلی سو که نه. د دغه جواب د موندلو لپاره موږ اړ یو، موږ مجبور یو چې د هغه وخت لهجه یا د ورمړو یا د هغې سیمې لهجه وپلټو چې د کومې کلمې چې په خپلو لیکنو کې راخیستې دي او موږ د جوړو شوو کلمو نه ورته وایو دغه کلمې جوړې شوې کلمې دي که د لهجې لغتونه دي. خو په هر صورت د رفیع صاحب له قوله په پښتو لغت جوړونه کې بایزید روښان زیاته برخه اخیستې ده، زیاتې کلمې پښتو کړي دي. د بایزید نه وروسته برد مثال بایزید روښان د قیاس په ځای باندې اټکل کارولی ده، د اهانین په ځای اوسپنیز په ځای اسپرین کارولی ده، د ځا په ځای وږی کارولی ده چې د اندازه کولو یوه وسیله ده، یا د ثور یا د بغی په ځای باندې برغو کارولی ده، هغه شپېلک چې مخکې به یې شپېلی پکې کوو، د چارپای په ځای څلوربول کارولی ده، د شیرخوار په ځای روونه یې کارولی ده، د زهوک په ځای باندې زیړو به یې کارولی ده چې موږ تاسې زوی ورته وایو. همدا شی نور د حساب پر ځای کلندر کارولی ده، دا شی نور د خنزیر په ځای نالت کارولی ده. اوس دا سمه ده چې دا نوې کلمې دي، اما موږ تر هغو پورې په دوی باندې د نوو کلمو ګمان نشو کولی تر څو پورې چې موږ د دوی لهجه کتلې نه وي. کله چې موږ د دوی لهجه وګورو او په دې مطمئن شولو چې دا کلمې رښتیا هم دوی جوړې کړي دي بیا موږ نوې کلمې ورته ویلی سو. د هغه نه وروسته خوشحال خان خټک ده. خوشحال خان خټک او د ده اولاده هغه څوک چې پښتو ژبې ته زیات خدمتونه کړي دي. خوشحال خان خټک د ټولو میاشتو نومونه په پښتو ژبه باندې کارولي دي. دا د ژبو نومونه د هغه نومونه چې دي د میاشتو نومونه موږ تاسې پښتو کې اوس بولو دا ټول د خوشحال خان خټک ایجاد ده او د وخت په تېرېدو سره ورو ورو په دې کې بدلون او تغییر راغلی ده. د خوشحال خټک نه وروسته دا کارونه په انفرادي توګه شوي دي. حمید مومن په دې کې برخه اخیستې ده. د هغې نه وروسته په سرکاري توګه باندې د 1888 کال کې د امیر شېر علي خان په وخت کې عسکري بولۍ پښتو شولې او په لسګونو کلمې پښتو ژبې ته راوړلې. د امیر شېر علي خان څخه وروسته په 1919 کال کې د افغانستان د خپلواکۍ ترلاسه کېدو نه وروسته پښتو مرکه جوړه شوله. پښتو مرکه هغه څوک چې تقریبا د پښتو د نویزونو چاره یې بیخي چټکه کړله، اما په دې کې د ځینې وخت له افراط نه کاره اخیسته. خو سره د دې چې د دوی دا کار افراطي بڼه درلودله، خو د دې ترڅنګ له هغې نه د پښتو مرکې له کلمو نه ځینې داسې کلمې پاتې شوي دي چې تر اوسه پورې موږ او تاسې کاروو. فرض مثال پښتو مرکې د قلم لپاره ښی کلمه کارولې وه چې تر اوسه پورې چا ونه منله ځکه چې سخته وه او قلم ټولو ته عام و. د سیاهي دپاره یې دودی کارولې ده، دا کلمه تقریبا اوس یو څه راژوندی شوې ده. د کاغذ دپاره یې کښلی کارولی ده، د خطکش دپاره یې کرښی کارولی ده، د کتاب دپاره یې لیکای کارولی ده، د کتابخانې دپاره یې لیکای خونه کارولې ده، پنسل ته یې وچکرښی ویلی ده. دا هغه شیونه اوس د همدوی دې ډول نومونو ته خلک د افراط په سترګه باندې ګوري. خو د دې ترڅنګ د همدې پښتو ټولنې په لغتونو کې ښوونکی کلمه هم وه چې تر اوسه پورې ټولو خلکو منلې ده او هر څوک یې استعمالوي. لاسلیک کلمه هم وه، ټولواک کلمه هم وه چې تر اوسه پورې موږ کاروو او د موږ او تاسې د ژبې یوه هستي ده. فرض مثال د صفحې دپاره د پاڼې د کلمې انتخاب هم و، یا د صفحې دپاره د مخ د کلمې انتخاب هم و، د لیکوال کلمه وه، د پلټونکي کلمه وه. دا ټولې هغه کلمې وې چې پښتو ټولنې رامنځته کړي. که څه هم د دوی کار یو څه افراطي و خو بیا یې هم ژبې ته یو څه خیر او ښېګڼه رسېده. په 1921 کال کې علامه حبیبي چې کله د طلوع افغان جریدې مسؤول سه نو هغلته یې هم د لغتو جوړولو اصول وښودل او هم یې پښتو ژبې ته ځینې لغتونه وکارول چې د هغو له جملې نه تلیګراف ته لرلیک، فونوګراف ته غږلیک، فونولوژي ته غږپوهنه، سرمایه‌دار ته پانګن، تلسکوپ ته لرلید وکارو، مایکروسکوپ ته ورلید وکارو. هغه کوشش کوي عموما د هغو کلمو دپاره نوې کلمې جوړې کړي چې له خارج نه دلته راغلي وي او په دې سره ژبه د نورو له تاثیر او یرغل څخه وساتي. په اوس وخت کې هم د پښتو نویزونو لپاره کار روان ده چې د ټولو په سر کې زیار صاحب ده او د هغه څخه وروسته نور لیکوالان هم
وجود لري. پر مثال منصور انصاری ده، ډاکټر سیما ابراهیم ده، نجیب ده، مجیب بیابانی ده، زاهد مشمانای ده او پیلن په افغانستان په علوم اکاډمي کې عملاً د افغانستان علوم اکاډمي د افغانستان د امیر المؤمنین د فرمان مطابق پښتو ژبې ته نوې جوړونې کوي او د دوی لخوا رالیږل شوو لغتونو ته نوې کلمې او نویزونه ټاکل کیږي. ته په اوس وخت کې موږ تاسو که غواړو چې د نویزونو په باره کې معلومات پیدا کړو نو موږ کولی شو د دې لپاره د زیار صاحب سیندکای وګورو، لغوي څېړنه چې الفت صاحب لیکلې وګورو، پښتو اشتقاقونه او ترکیبونه د رښتین صاحب وګورو، لغت پوهنه د لودین صاحب وګورو، ژبپالنه چې رفیع صاحب لیکلې ده، په معیاري ژبه د معیار پر ژبه یوه څېړنه ده د محمد معصوم هوتک کتاب ده چې د نویزونو په باره کې ښایسته بحثونه لري، لیک لارښود د زیار صاحب نوې ژبپوهنه او ژبني مسایل د تګي دي چې یو عنوان د نویزونو په باره کې معلومات لري. وایي پوهنه وایي رغونه د زیار صاحب، ژب ساتنه ده دام د رفیع صاحب ده او د پښتون نیولوګیزم او ژبپوهنه دا یو نوی کتاب دی د افغانستان په علوم اکاډمي کې د رحیم الله علیفال په مرسته باندې لیکل شوی ده. دلته راځو لاندې په دې غږیږو چې نویزونه باید د کومو اصولو له مخې رامنځته شي. کله هم چې څوک نویزونه رامنځته کوي اول باید تعادل پکې وساتي، یعنی له افراط او تفرید دواړو نه باید ځانه وساتي. نه داسې هر کلمه چې پیدا کوي له یوې مخې پښتو کې او نه داسې پرېږدي چې هیڅ کلمه پښتو نشي او بالاخره زموږ ژبه د نورو ژبو د لغتونو په موزیم باندې بدله شي. دویم داسې هر نوی جوړېدونکی لغت باید یوه لغوي ریښه ولري، هوایي باید نه وي، عام فهمه وي او بنسټ یې په یوه سکه لغت باندې ودان شوی. فرض مثال لکه درملتون، درملتون دا دواړه کلمې یا پوهنتون په پوهنه او تون باندې ولاړ ده، درملتون چې په درمل او تون باندې ولاړ ده، یا انځورګر چې په انځور او ګر باندې ولاړ ده. دویم مسما یا هغه کلمه چې په هغې باندې موږ څه شی نوموو باید دغه کلمه د هغې شي خاصیتونه ولري. فرض مثال طایره او الوتکه، کله چې موږ طایره وایو نو د موږ ذهن ته د الوت فکر هیڅ کله راتلای نشي. موږ الوتکه کلمه د طایرې لپاره کارولې ده. اوس دلته د الوت خاصیت په خپله په طایره کې موجود ده، نو هر لغت باید داسې جوړ شي چې د مسما خاصیت یې له نوم څخه ښکاره شي، یعنی د الوتکې خاصیت موږ ته معلومیږي چې دا څه شی کوي الوزي. بل داسې یا فرض مثال زیږندون د زیږولو نه سره اړیکه لري. بل چست وي، خوږاهنګ وي، معنادار، رسا او ګویا وي. په پښتو کې یوه کلمه ده ابتل، دې ته په عربي کې تحت البحري وایي، ایرانیان دې ته زیر دریایي وایي او اردو ژبې والا دې ته ابدوز وایي. نو اوس ستاسو په فکر ابتل ښه معنا ورکوي، تحت البحري ښه معنا ورکوي، زیر دریایي ښه معنا ورکوي که ابدوز ښه معنا ورکوي؟ زما په نظر ابتل ښه معنا ورکوي، هغه شی چې په اوبو کې روان یا د اوبو په تل کې روان وي. یعنی نویزون یو خاصیت باید دا وي چې په اسانۍ سره معنا ولېږدولی شي. او څلورم خاصیت باید دا وي چې د جوړښت ډول باید په ژبه کې مثاله ولري، هوایي باید نه وي. فرض مثال پوهیالی یا ننګیالی، پوهیالی کلمه ده نوې جوړه شوې ده، د جوړښت ډول په ژبه کې سته، ننګیالی ده، توریالی ده او نور دي. یا فرض مثال وړکتون ده، کتابتون ده، لیونتون ده، دا هوایي کلمې نه دي بلکې د جوړښت یو ډول په ژبه کې سته چې میږتونه موږ تاسو ورته وایي، میږتون دغه د میږتنو غار. پنځم یو لغت باید په بشپړه معنا باندې له زړې معنا نه نوې معنا ته راواوړي. د دغو اصولو له مخې باید د نویزونه د یوې اکاډمي او د یوې ډلې په چوکاټ کې جوړ شي، کره کړلی شي او د کروالي څخه وروسته باید ټولنې ته د ترویج لپاره وړاندې کړلی شي. خلاصه داسې ویلی شو چې نویزونه د ژبې اړتیا ده او د ژبې تقریبا 25% د ژبې د وییپانګې 25% لغتونه همدغه نویزونه جوړوي. د نړۍ په لر او بر کې ټولو خلکو د خپلو ژبو د ساتنې او د خپلو ژبو د سوچه کولو لپاره دا کار
کړی ده. نو موږ او تاسې هم د نورو ژبو په رقم باندې کولی شو چې په ژبه کې نویزونه جوړ کړو او دا د موږ او تاسې د ژبې یو ضرورت ده او پرې نږدو چې زموږ ژبه د نورو ژبو په ګودام یا ذخیره باندې بدله شي. خو یوه خبره بیا هم باید موږ په یاد وي، هغه دا چې د نویزونو له جوړولو مخکې باید موږ او تاسې د خپلې ژبې لهجې په کره توګه ثبت کړو، قاموسونه یې جوړ کړو او بالاخره په دې خبره شو چې موږ او تاسې په لهجو کې کوم لغت شته او کوم لغت نشته. د دې په خاطر چې خدای مکه موږ ځینو کلمو ته ځینو شیانو ته تیار نومونه لرو، نور نومونه ونه کارو. په پښتو نویزونو کې همدا شی مثالونه شته. فرض مثال ټوله د چاندې دپاره یا د خوست خلک دې ته ګړده وایي، د ګړد دپاره ټوله یا چانده د چاندې او ګړد دپاره ټوله کلمه جوړه شوې ده. اول د دې کلمې ضرورت شی و چې دا کلمه جوړه ده. آیا دوی د دغو لغتونو نه په لهجه کې غدي پراته دي خبر نه و یا که په دغو لغتونو کې څه توپیر و؟ یا فرض مثال وچ اودس د اودس دپاره جوړ شوی ده. په پښتو ژبه کې مثال شته مخ او لاس. نو ضرورت څه شی و چې وچ اودس جوړېده؟ که ضرورت وي خو باید دا واضح سي چې دا لغت د دې شي دپاره جوړ شوی ده. یا فرض مثال مړولنځ، تاسو مړولنځ په معنا پوهېږئ؟ پتارۍ پېژنئ که نه؟ هغه ځای چې مړی پکې مینځي. په دې دپاره موږ دوه لغته لرو، پتارۍ لغت ورته لرو او بل د دې دپاره درځنی لغت لرو. درځنی او پتارۍ دوه لغته ورته لرو. اما د موږ او تاسې د نویزونو والا چې په دغه شی دوی په لهجه کې تثبیت کړی نه ده، لس هر بل نوی لغته ورته جوړ کړی. یا فرض مثال د حوصله‌ناک دپاره یا د زغم خاوند چې څوک وي د هغه دپاره یې سوړوینی لغت جوړ کړی ده. حال دا چې موږ په ژبه کې سیاڼه لغته ورته لرو. یا فرض مثال مرغ چې حیوانات چې بلار بي هغه ته موږ بلار وایو، اما د میندو دپاره موږ دا کلمه نه کاروو. موږ تاسو ته شرم ښکارېږي حامله ورته وایو. دوی د حامله دپاره د بلار به کلمه کارولې ده. حال دا چې یو ښه ادبي بدیل په لهجو کې ستاسې دوه ځانې کلمه ده. دغسې بردار خو پارسي ده، دوه ځانې یو ځانې خپل او یو ځانې بل وي. یا فرض مثال د چکچکو دپاره لاس ټکا کارولې ده. علت چې یا د پیاز دپاره د مچیو ټوپکای دغه د دې دپاره د ګبینژاوله کلمه کارولې. حال دا چې ما په یو ځای کې ولیدل چې د لیو دپاره نه ده، بوس او خټه سره یو ځای کې موږ لیو ورته وایو، د دې دپاره یې بوس خټه کلمه کارولې. نو په کار ده چې لومړی لهجې وکتلی سي او د لهجو د کتلو نه وروسته هغه کلمو ته یا هغو پدیدو ته نومونه جوړ سي چې نومونه یې نه وي. نه دا چې خدای مکه داسې لغتونه جوړ کړي چې په لهجه کې یې تر هغه ښه مثال موجود وي او موږ هغو ته نوي لغتونه جوړ کړي وي. مننه له غوږ نیولو نه مننه. خدای پاک مو ژوندي لره. خیر اوسئ.